شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو عزیزانو، زه نن تاسو سره په خصوصي توګه باندې استادانو صاحبانو سره او په استادانو صاحبانو کې هم زیات تر د سکول او د کالج استادانو صاحبانو سره یو څو خبرې کول غواړم، او هغه که مېرمنې استادانې دي او که سړي یا نارینه استادان دي. زه غواړم چې په دې موضوع باندې تاسو سره یو څو خبرې وکړم. زه دا نه وایم چې ګنې استادان صاحبان خپله وظیفه نشي سرته رسولی، یا دا نه وایم چې ګوندې هغوی ټول نه پوهېږي، خدای مکه، خو زه خپله تجربه د یو استاز په حیثیت باندې، ځکه چې ما په سکول کې هم استازي کړې ده او په پوهنتون یا په یونیورسټي کې مې هم کړې ده، نو زه تاسو سره خپل یو څو خبرې شریکول غواړم. داسې ده چې د ماشوم یا د زده کوونکي د بچي په ژوند کې گو چې نور هم ډیر زیات سټیک هولډر دي یا نور هم ډیر کردارونه دي، لکه د هغه مور پلار، لکه ټولنه چې په هغې کې هم د هغه انفارمل ایجوکیشن چې ورته وایي، یا غیر رسمي زده کړې چې دی نو هغه په ټولنه کې کېږي، په جومات کې کېږي، په حجره کې کېږي، په لارو کوڅو کې کېږي او په کور کې دننه کېږي. خو زه نن هغه کردار ته مخاطب یم، کوم کردار چې استاز دی، هغه کردار چې زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه استاد را لېږلی شوی یم، او د هغه دپاره چې د هغه د انبیاو پلار چې کوم دی حضرت ابراهیم علیه السلام چې دعا غواړي، نو وایي چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم. نو نن هغه استادانو صاحبانو سره زه یو دوه خبرې کوم. زه دا ګڼم چې د ماشوم په روزنه کې د هغه په کردار کې، او که چېرې تعلیم یا زده کړه مطلب دا وي چې د هغه د خپل ماحول سره د ماشوم سمون هم راشي او د د په رویه کې مثبت بدلون هم راشي، نو دا که چېرې د تعلیم مختصر ترین تعریف وي، نو دا بدلون چې دی په دې کې زمونږ غونډه ټولنه کې، پښتنه ټولنه چې هم ده، په دې کې زیات اهم کردار د استاد ځکه دی چې زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې چې دی نو بې تعلیمه دي، ځینې داسې دي چې پلاران په ملک کې نشته، په هیواد کې نشته، یا د معاشي ستونزو سره مخ دي، نو ډېر کمې هغه به استاز پوره کوي. نو د استاز دپاره یو خو بنیادي څیزونه دي، یو دا چې د مثال په توګه باندې چې د کوم مضمون دی استاز دی، نو چې په هغه مضمون باندې د موټې کلک وي، یعنې د کمال وي. دویم دا چې د ابلاغ توان ډېر ښه وي، یعنی د غږ، د اواز، د انداز داسې وي، د باډي لینګویج یا د چې کوم جسمانی حرکتونه او حرکات او سکنات وي، هغه داسې وي چې هغه د ابلاغ سره مدد کوي، یعنی ماشوم ته د یا ماشومې ته د ابلاغ په اسانه کېږي. دویمه دا چې دغه سړی چې دی نو دی چې دی د بیلنس ټمپرمنټ مالک وي، مطلب دا چې دی د متوازن نفسیاتو یا متوازن ذهنیت مالک وي، چې دی دکې اعتدال وي. درېیمه خبره دا چې د اخلاص وي، او څلورمه خبره دا چې دی د ماشومانو په نفسیاتو باندې پوهېږي، ځکه چې چلډرن سایکالوجي ځان له یو مضمون یا سبجکټ دی. او چې دا ټولې خبرې وي او دغه استاز کله د ماشوم روزنه کوي او دی د تربیت کوي، دی ته سبق ښیي، نو زما دا خیال دی چې دا استاز چې دی نو دا ماشوم دا د دپاره یو ښه ډاکټر هم دی، دا د دپاره یو ښه نفسیاتي ماهر هم دی، دا د ماشوم مور هم ده، دا د پلار هم دی. بله دا ده چې د دې ماشوم په رویه کې چې څومره هم مثبت بدلون ممکن دی، هغه یو متحرک، د حرارت نه ډک، یو ژوندی او خپل مضمون سره مینه لرونکی او استازی سره یعنی کمیټډ او مینه لرونکی استاز کولی شي. هغه داسې کولی شي چې دغه بچو له امید ورکړي. دغه بچې د زمونږ ټولنه چې دا نو دا امید وچني، زمونږ ټولنه چې دا اکثریت خلک د تیارو علمبردار جوړ شوی دی او د تیارو پر یاد کوي، نو دا استاز چې دی نو دی به مشعل بلی، دی به د ماشوم په سینه کې امید، حرکت او حرارت پیدا کوي. نو که چېرې دغه ماشوم په معروض کې د ته هر څومره خنډونه وي، او که دی د دننه نه مضبوط شه، په ده کې اعتماد پیدا شه او د سره امید وي د ژوند کولو او د مخکې تللو، نو سوال نه پیدا کوي چې دی ماتې خوري. دویمه خبره دا ده چې دی به ښه کونسلر هم وي، یعنی دی به ګایډنس او کونسلینګ کولی شي، دی به دغه ماشوم له مشوره ورکولی شي
چې دا ماشوم چې دی چې کله د ژوند دا سفر شروع کوي نو چې دا دی په صحیح سمت کې شروع کړي چې کم د صلاحیتونه دي، کم د استعدادونه دي، په ده کې کم قسم ماشوم دی، یعنی دا باډي کینستیټک لرنر دی که دا بیولوژیکل یا میتھمیټک لرنر دی، نو دا د استاد ذمہواري جوړېږي چې دی په دې ځان پوه کړي او دی په دې کې د ماشوم له مشوره ورکړي چې دی لدې مثال بالکل داسې دی چې لکه فوټبال گیم دی او یو فوټبالر چې دی نو خپل فوټبال طرف ته کم طرف ته چې د هغه د اپوزیټ یا د مخالف فوټبال ګول دی هغې طرف ته بال وي نو ډېر لږ وخت کې چې داسې چا ګول وکړي چې خپل توان استعمال کړي، خو که چېرې دی دا بال ګول مخامخ دی او دی اړخ ته بال وي نو که ټوله ورځ ووایي نو دی ګول نشي کولی. یعنې د کیریر یا د مستقبل په تعین کې به هم د سره مدد کوي. د دې نه علاوه دا استاد چې کوم دی نو دی به د ماشوم نه یو ښه انسان هم جوړوي چې دی به د مور پلار سره څنګه رویه ساتي، په خپله ټولنه کې به دی د خپل مشرانو سره څنګه رویه ساتي. د دې نه علاوه چې د ده کوم مقدسات دي یعنی حجره، جومات او چې د ده کوم قابي ژوند دی دی به د هغې نه هم خبروي او د دې سره سره به دی د خپلو ملګرو سره د همزولو سره د ده ښه رویه څنګه کیدی شي نو دا به هم کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی د دې ماشوم 3 قسمه وده کیږي، یعنی د ده جسماني وده هم کیږي، د ده ټولنیزه وده هم کیږي او د ده ذهني وده هم کیږي. دی به خپله برخه کردار په هغې کې ادا کوي. د دې که چېرې دا ټول څیزونه په یو استاذ کې وي او که چېرې دا هر څه په یو استاذ کې وي او د دې سره سره یو استاذ چې کوم دی نو هغه د خیبر افریدي د دې شعر تعبیر هم وي چې زور د په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې اوبه، یعنې په ده کې نرمي هم وي، په ده کې مدرلی فیلینګ هم وي د فادرلی سره سره او ده کې بیا یو خاص قسمه وقار او کردار هم وي. نو زه به دا خبر داسې راغونډه کړم چې زمونږ آقا پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم په یو داسې ټولنه کې پیدا شو چې هغه ټولنه چې کومه ده نو هغه د وحشت او د دهشت په غېږ کې وه، خو هغه یو ښه استاذ و. هغه ځان ته وایي چې زه استاذ را لېږلی شوی یم، مطلب دا چې دا استادان د انبیاو په لار روان دي. انبیا خو ظاهره خبره ده چې نبی او بیا زمونږ پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم خو آخري نبی دی، خو موږ د هغه په لار روان یو چې کوم استاذ دا دعوه کوي چې زه استاذ یم نو بیا تاسو وګورئ چې پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم چې د هغه ټولنې نه مکه تباه شوې ټولنه د هغې نه یو کردار راوچت کړ نو هغه د حضرت علي رضی الله عنه په شان د شجاعت او د حکمت معیار شه. د اکه ټولنې نه یو کردار راوچت کړ نو هغه د حضرت عثمان غوندې رضی الله عنه غوندې د سخاوت معیار شه. د اکه ټولنې نه یو کردار یا یو شاګرد راوچت کړ او هغه چې کوم دی نو د حضرت عمر رضی الله عنه په شان د عدالت معیار شه. زما مطلب دا دی بیا دا د هغه ټولنې نه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دنیا ته د صداقت او د رښتیاو معیار شه. نو زما دا وینا ده چې که چېرې مونږ د هغې نبي په لار ځو او مونږ ځان ته استادان وایو کوم نارینه دي او که زنانه دي نو مونږ به خپل کردار دومره مضبوط جوړو چې مونږ د خپلې ټولنې نه دغه خپلو بچو کردار سازي کوو نو خپله به ورته ماډل رول پیش کوو، یعنې خپل کردار به ورته پیش کوو. زما دا درخواست ځکه دی چې زمونږ په ټولنه کې دې وخت کې په بچو کې دهشت هم پیدا کیږي، وحشت هم پیدا کیږي، مایوسي هم پیدا کیږي. زه به انشاءالله تاسو سره په بله موقع باندې په دې ټولنه کې چې زمونږ په رویو کې کوم دهشت او وحشت پیدا شوی دی په هغې به تاسو سره خبره کوم، خو زه دا وایم چې په دې کې استاذ له پکار دی چې خپله برخه کردار ادا کړي. د خدای په امان.